سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار یوسفزی او د صحت په حواله په دې ویډیو کې به د نن خبرې کوم د خولې په بدبو باندې چې موږ ورته بیډ برث وایو یا په میډیکل ټرم کې هغه ته هیلیټوسس هم ویلی کیږي. دا اصل کې خلکو ته وړه خبره ښکاري، خو دا وړه خبره نه ده، دا ډیره لویه خبره ده، خصوصا د هغې کس په کورني ژوند باندې او د هغه په ټولنیز ژوند باندې سوشل لایف چې څه ته وایي د دې ډیر زیات بد اثرات او په دغه وجه د هغه شخصیت چې دی هم د دې نه ډیر زیات متاثره کیږي. نو نن به زه د دې خبرې احاطه کوم چې د وجوهات څه کیدی شي او بیا د دې علاج څنګه ممکن دی. اصل کې د بدبو چې د خولې بدبو چې د دې ډیر شی وجوهات دي، خو کم چې ډیر مهم دي یا کم چې ډیر کامن دي په هغې به زه خبره کوم. د ټول نه مخکې خبره دا ده چې دا کیږي څنګه. زمونږ څنګه چې په وجود کې زمونږ نور وجود دی، په انټسټاین کې زمونږ کولمې چې دي په هغې کې نارمل بکټیریاوي، دغه شان زمونږ په سکین یا په دې سرمن باندې نارمل بکټیریاوي، دغه شان زمونږ په خوله کې هم د نارمل اورل هایجین دپاره چې هغه فلورا ورته وایي، مایکرو فلورا، دغه اورل مایکرو فلورا، دغه بکټیریا چې دي په سوونو بکټیریا دي، دا زمونږ په دې خوله کې موجود دي او خصوصا بیا په خوله کې د ژبې د آخري حصه چې ده په دې کې ډیر زیات دغه بکټیریا موجود دي. نو کله چې موږ خوراک وکړو نو دغه بکټیریا چې دي او دا خوراک چې کم په خوله کې پاتې شي نو دغه بکټیریا دغه خوراک استعمالی او بیا د هغو خپل سیکریشنز دي، هغه کمپاوند سلفر فارم کې یا سلفر ولیټایل ورته موږ ویلی شو، ولیټایل سلفر کمپاوند دي، دغه ولیټایل لکه تحلیل کیږي چې نو دغه په هوا کې چې کله مونږ ساه اخلو نو د خولې نه چې کم راوځي نو د هغه د هغې سره شامل شي دغه ساه سره، او کله چې مونږ خبرې کوو یا ساه اخلو یا د خلکو سره ودرېږو نو هغو ته دغه بیډ سمیل یا دا بدبو ورځي. د دې نه مونږ څنګه ځان خلاصولی شو؟ د دې د خلاصولو دپاره مونږ به دا کوو چې د دې وجوهات به ګورو چې وجې څه ده او کمې کمې وجې په مونږ کې کیدی شي نو د هغې بیا علاج پکار دی. د ټول نه مخکې خو پکار ده چې لکه مونږ خوراک وکړو، هسې هم اسلامي طریقه هم ده او نورو هم ساینسي اصولو باندې چې مونږ خوله خامخا کنګالو د دغه نه پس د خوراک نه پس، ځکه چې د خوراک هغه حصې هلته پاتې کیږي نه په غاښونو کې یا د ژبې خواوشا. او په ورځ کې کم از کم 2 ځله برش پکار دی. برش چې کله مونږ کوو نو پکار ده چې مونږ خپل غاښونه یوازې د مخې نه د دې خپل طریقه ده د مخې نه، د لاندې نه او د شا غاړو نه، د ټولو طرف نه دا پاکول پکار دي. عموما خلک چې غاښونه پاکوي نو هغو لکه دا کوي چې صرف د مخې نه پاکي، بیا کو څوک ټول غاښونه هم پاکوي خو د هغو ژبې پاکولو ته خیال نه وي. ژبه پاکول دومره مهم دي څومره چې دا غاښونه پاکول دي، ځکه چې ما تاسو ته خبره وکړه چې دا بکټیریا زیاتره چې دا په ژبه او بیا د ژبې په آخري حصه کې چې کوم ده د حلق ته نږدې دغه ځای دا ډیر زیات وي، نو پکار ده چې دغه ځای پاک شي که موږ د دې دغه نه د دې فاول سمیل نه یا د دې بدبو نه ځان ساتو. دا عموما که تاسو برشونه لیدلی نو په دې برشونو کې په دې الټه طرف باندې دغه ځیګ غونته کې ځای په هغې باندې موږ د خپله ژبه پاکولی شو او د دې سره ټنګ سکریپر راځي. زه به تاسو ته وښیم په یو تصویر کې هغه ټنګ سکریپر چې دی نو په هغې باندې موږ داسې سکریپ کولی شو یا دا پرې راښکولی شو نو دغې سره موږ دا ژبه خپله پاکولی شو د غاښونو سره او بیا د دې سره چې دی ګارګلز یا ماوت واش ډېر زیات ضروري دی. لیسټرین خصوصا زه به ووایم 0% چې الکول پکې هغه ډېر زیات ضروري دی چې په هغې باندې مونږ خوله کنګالو سهار ماښام 2-3 ځله نو دغې فاول سمیل نه یا بیډ سمیل یا دا بدبو چې ده نو د دې نه به مونږ خلاص شو. اوس به ځینې خلک وایي چې یاره مونږ دا هم استعمالو بیا هم چې دی نو د خولې هغه بوی شته. اوس به دویم سټپ له راشو. دویم د دې نه پس که لکه تاسو وایئ چې موږ خپل غاښونه هم برابر پاکو، خوله هم پاکو، ماوت واش هم استعمالو، بیا هم دا مسله ده. نو دویم سټپ له چې موږ راشو نو بیا ستاسو د غاښونو کم فزیکل سټیټس یا د غاښونو حالت چې دی، که غاښونه ستاسو چینجڼي یا په هغې کې څه جراثیم وي نو هغې وجې نه هم کیدی شي. بیا په خصوصي توګه دا زموږ دا ګمس چې کوم دي دا وری چې ورته موږ وایو په دې کې اکثر داسې کیږي چې واړه واړه پاکټس جوړ شي او په دغه پاکټس کې دغه خوراک جمع کیږي، دغه ته بکټیریا راځي او دا فاول سمیل د هغې نه شروع کیږي. نو پکار ده چې موږ غاښونو پاکولو سره کله چې دغه مسئله نو فلاسینګ ډینټل فلاس ورته وایي، هغه فلاسینګ نری غوندې تارې د غاښونو په دې منځ کې وهلی کیږي چې د غاښونو دا منځ په هغې نري تار باندې ډینټل فلاس باندې په هغې باندې دا پاکیږي. بیا که دا هم نه نو بیا به تاسو لاړ شئ ډینټسټ له چې هغه ستاسو وګوري چې یاره که د غاښونو سکیلینګ کول غواړي یا غاښونه ډکول غواړي یا څه نور څه مسئلې نو چې هغه ستاسو
په دغه ځای کې پوره معاینه وکړي چې د غاښونو مسله خو نشته، نو که دغه نو دا بدبو چې د هغې سره به هم ختمه شي. بیا د دې نه یو سټپ مخکې ځو. اوس خو سړی وایي چې یاره زما دغه مسله هم نشته، د غاښونو مسله مې هم نشته. بیا درېیمه غټه وجه چې کومه ده هغه ځینې خلک دی چې د هغو سلایوه کم یا خوله همیشه وچه نو کله چې خوله وچه ستاسو نو په دې کې د جراثیم د گروث لپاره یا د هغو د زیاتېدو لپاره دا ډېر ښه ځای. نو زمونږ سلایوه چې کومه ده یا د خولې لاړې چې کومې دي دا قدرتي طور دا انټي بیکټیریل دي، لکه دا بیکټیریاز وجني یا د هغو دغه ته نه پرېږدي افزایش د هغو کمی. نو کله چې دغه سلایوه کمه یا د لاړې کمې نو د دې گروث سیوا کېږي. او خصوصا دلته به زه بله خبره وکړم، ډېر خلک داسې چې سحر راپاسي نو د خولې نه دغه څخه بوځي یا بدبوځي. د هغې وجه هم دا چې په شپې هسې هم سلایوه کمیږي، کمه شي د دې سیکریشن کمی. او ډېر خلک بیا داسې چې د څه وجې نه یا پوزه بند یا نورې وجې نو هغه په خوله ساه اخلي. کله چې په خوله ته ساه اخلي نو هغې کې خوله ستا ښه وچېږي. نو د بدبو دغه هم وجه نو پکار چې په دغه وخت کې د اوبه ډېرې زیاتې څکي او دغه ته خیال وکړي چې زما دا سلایوه چې دا په وجود کې څه وجې نه کمه ده. بل دا چې دلته ارټیفیشل سلایوه هم میلاویږي، اکثر بیا خلک هغه هم استعمالوي، خو نه که د اوبو استعمال وشي نو دغه هم پوره ده. دغه د سلایوه دا خبره چې کومه ما وکړه یا د لاړو دا خبره چې ما وکړه دا د بیکټیریا د گروث لپاره چې دا نه نو د هغو دپاره یو ډېر ښه ځای. نو په دې وجه ضروري ده چې تاسو دا داسې خلک چې د هغو خوله وچې پکار ده چې اوبه د اوبو استعمال ډېر زیات کوي. د دې نه پس په بلې خبرې له راشو که څوک وایي چې یاره ډینچر لکه څه ته مونږ وایو دا جامې چې خلکو ایښودي دي ډېرو خلکو نو دغه جامې چې نو دغه هم وخت په وخت پاکول غواړي. که د چای د شپې چې ږدي نو هغه په یو خاص سلوشن کې سوکینګ سلوشن ورته وایي په هغې کې ایښودل غواړي. هغه سلوشن تاسو چې کله تاسو څوک جامې جوړئ نو هغه ډاکټر چې کوم دی هغه ډنټسټ چې کوم دی هغه به تاسو ته وایي چې دې دپاره کم سلوشن اهم دی، ځکه چې په دې کې مختلف قسمونه دي، مختلف کنسنټریشن کې سلوشنز دي. نو پکار چې د هغو په مشوره باندې په هغې سلوشن کې تاسو هغه ډینچر یا هغه جام ږدئ او بیا استعمالوئ. نو دغه هم یوه وجه کیدی شي. بیا که دا هم نه نو بل وجه چې موږ راشو نو هغه دا ده چې لکه د دې نه پس که دا شته وجې نه نو بیا ستاسو ساینسز چې کوم دي یا دلته چې کوم بونز کې چې کوم انفیکشن کېږي، انفلامیشن وشي، بیکټیریا دلته جمع شي او په دې هډوکو کې چې خلک وایي چې اوبه وشوې نو هغې د وجې نه هم دا فاول یا بیډ سمیل کیدی شي. نو که تاسو خپل اکسرې وکړئ که دغه څه مسله نو د هغې هم بیا خپل علاج د هغې علاج چې ستاسو وشي د ساینسز نو د هغې سره به دا بیډ سمیل ختم شي. د دې سره سره ټانسلز دي، د ټانسل نه چې دی نو هغې هم بیکټیریا ورسره جمع کېږي، د هغې نه هم سیکریشنز کېږي ډېر وخت کې او هغه ټانسلایټس یا انفلامیشن چې کوم دی نو هغې کې بیکټیریا گروث زیاتي نو د هغې وجې نه هم دغه بدبو چې ده یا د خولې د څخابو چې دی دا راتلی شي. دغه وجې دي. اوس به مونږ که د دې دغه نه راوځو د خولې د حصې نه راوځو او سیسټمیک طرف ته لاړ شو. سیسټمیک بیماریانې چې کومې دي زمونږ یا د وجود ټولې ناروغۍ چې دي په دې کې خصوصا زه به خبره وکړم د شوګر چې کوم مریضان دي نو په هغو کې دغه د ورو د مسله چې هغه ډېره زیاته او د هغو د شوګر د وجې نه چې دی د هغو د خولې هغه بدبو ډېره سیوایي. د دې سره سره د شوګر نه علاوه د لیور یا د اینې چې کومې بیماریانې دي یا دغه د ګردو چې کومې بیماریانې دي نو د دې سره هم دا کیدی شي چې لکه ستاسو د خولې دا بوی چې دی یا بدبو چې ده دغه ډېره سیوایي. اوس به دې خبرې له راځو چې ځینې دوايانې هم شته داسې لکه انټي ډپریسنټ ډرګز دي ځینې چې هغه چې کله استعمالوي نو د هغې سره هم دا بدبو راځي او بیا ځینې د بلډ پریشر ګولۍ دي د هغې سره هم دا خبره کیدی شي. بیا ځینې لکه انډایجسشن به ورته موږ وایو یا خصوصا داسې خوراکونه چې خلک خوري چې لکه هغه زیات مټاکي یا ستاسو اسیډیټي سیوا کوي د هغې سره هم کېږي نو چې کانسټیپیشن ورته وایي یا خېټه بند دی دغې وجې نه کېږي د انډایجسشن ځکه چې ګیس په بره راځي په مخه او د هغې نه څخه بوی پیدا کېږي. نو پکار ده چې په خوراک کې هم تاسو داسې چل کوئ چې کم یو څیزونو کې فایبر زیاتي یا پوهیږئ چې لکه دا زموږ کولمې ازادولی شي پکار ده چې د هغې استعمال زیات وشي. دا ټول څیزونه اوس دې نه علاوه که موږ اوبه څکو هم نارملي چې کله خلک اوبه څکي نو پکار ده چې یو پیره غرغړه وشي. دا غرغړې سره دی چې تاسو چې د جام کې یا شاته یا د ژبې سره څومره چې هم لکه دغه بیکټیریا یا سنختي رانختي نو هغه ټول د هغې سره لر شي او موږ بیا اوبه په قلاره وڅکو. ځکه که په اوبه تاسو ډایرکټ څکئ نو هغه تاسو خولې له یا اورل کیویټي چې ده هغې له څه مدد نه ورکوي نو که بدبوی یا دغه ځای کې سنختي نو په خپل ځای.
اوس به خبره کېږي چې لکه ډېر خلک به دا وایي چې یاره دغې له خو موږ علاج وکړو، خو اوس چې چاته څنګه چې ما خبره وکړه چې څوک د شوګر مریض دی، د ګردو مریض دی، بل مریض دی، یا دوايانې خوري، د هغو خو مجبوري ده، نو هغه خو به دوايانې خوري، اوس هغسې چل وکړي. نو د هغو دپاره بیا دلته چې خلک استعمالوي، د هغو دپاره خاص یو ماوت سپری راځي، یا دغه ورته وایي دا بیډ برث سپری ورته وایي، یا برث سپری ورته وایي، په مختلف نومونو باندې راځي. نو هغه خلک داسې چل کوي چې کله د چا سره خبرې کوي یا سوشل لایف یا دغه، نو هغه سپری ځان ته په خوله کې وکړي او بیا د څه وخته پورې، ځینې د نیمې ګنټې پورې کار کوي، د ګنټې پورې مختلف دغه، نو هغه سپری استعمالولی شي. که د سپری ته د چا لاس نه رسي یا نشي اخیستی، نو د دې نه علاوه چې دوی دا چل کولی شي چې نیمبو چې کوم دی، نیمبو هغه په لږ اوبو کې اچوي، په هغې باندې غرغړه کوي. نو نیمبو هم ډېر ښه دغه بکټیریا دغه چې دی د بدبو چې کومه ده، نو هغه د ډېره حده پورې کموي او د خاص وخته پورې تاسو له دغه نیمبو مدد درکولی شي. دې نه علاوه لکه دارچیني ده، کوم چې موږ هم په خپل دغه کې استعمالو، په خوراک کې استعمالو، دارچیني هغه د معده کولی هم شي او هسې هم په خوله کې ایښودی شي، د هغې سره هم دا کېږي. د دې سره سره لاچي ده او نور داسې کوره ټوټکې هم شته چې هغه ستاسو د خولې دا بدبو ختمولی شي. خو دلته به زه بیا یوه خبره وکړم چې د دې څنګه چې ما دا وجوهات بیان کړم چې په کار چې تاسو هغې وجې ته ورسئ، نو تاسو ته به د دې دغه علاج اسان شي. او که هغې وجې ته نه رسئ، نو بیا به دا یي چې د مختلف وجو نه دا کیدی شي، نو بیا د خولې بدبویي چې دا هغه تلل ګران دي. او څنګه چې ما خبره وکړه، ستاسو په ذاتي ژوند، ستاسو په کورنیز ژوند، ستاسو په ټولنیز ژوند د دې ډېر زیات بد اثر یې، ځکه چې خلک ستاسو د شخصیت نه خپل یو دغه اخلي او هغه چې دی نو بیا هغه ښه تاثر نه پرې باسي. د نورو ډېرو مهمو ویډیوګانو لپاره زما سره اوسئ، خوشحاله اوسئ، د الله په امان.